السلام علیکم چاچا جانه څنګه ولې خفه داسې ناستې څه مسله ده څه چل دی څه پریشاني ده موږ ته مو ووایه کنه چې ستا پریشاني کمه کړو د خو دې مسلمانه تا ته د چاچا جان ښکارمه دا خو بس د ډېرو غمونو د وجې او د دې پي ایس ټي ټیسټ د وجې چې کوم دي زما د بریتونه او د ویښته مې سپین شو په دې یو کال کې مې دا بریتونه او ویښته سپین شو ولې ما ورته کلاس پیلي ونه یم چې ته ماته چاچا وې موږ خو د یو عمر یو خو دا خو دې غمونو د وجې چې ټیسټ هم ورکړی دي د اوسه پورې نه د ریزلټ پته ولګېده او نه دوباره ټیسټ اخلي یو عمر هم سیوا شو ورایټ شو اوس به څه کوو دا به څه کېږي خطه ګل خان یې زما کلاس پیلو ما سره میټرک دی ما سره یو ځای کړی و دا سوې دا دونه غم دی واغشته چې ویښته بریتونه دي ټول سپین شو دا ولې خیر دی مړه وبښي الله به خیر کړي که نه امتیاز چې کوم دی کوټ فیصله ورولې ده او کنه شوې بروره زه ګل خان یم تا ته پته نه موږ میټرک یو ځای کړی دی او ته اوس ماته چاچا ووایې بس دا خو دې پي ایس ټي دی غم ووالو نو په دې وجه مو دا ویښته سپین شو خو بس الله دې خیر وکړي چې د امتیاز والا اوس دا خبره ومني ګنې موږ خو تباه یو څه ګراني ده او څه زموږ د جواب نه میلاویږي